ننګرهار کې په 1400 جریبه ځمکه د ستروسو بڼونو جوړولو چارې پیل شوې. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د منی موسم پر رسیدو سره د دې ولایت په 14 ولسوالیو اچین، کوټ، خوږیاڼو، چپرهار، رودات، مومندري، لالپورې، درنور، سره رود، بټي کوټ، هسکمینه، غنیخیل او په جیرهګام کې د ستروسو دغه بڼونه پیل کړي. د ننګرهار کرنې ریاست د خپلو همکارو پروژو او برنامو په مرسته د مني په موسم کې د لیمو، مالټې، شفتالو، انار، الوچاو، سرو املیکو 1300 جریبه بڼونه موږ جوړوو چې د ستروسو د بڼونو کښت جریان لري او یو څه موده وروسته به انشاءالله د سخزړو میوو د کښت پروګرام هم شروع شي. د یاد ریاست د باغدارۍ امریت او د قوریو خاوندان وایي ټول هغه نیالګي چې د دوی له لوري باغدارانو ته ورکول کیږي اصلاح او ریسرچ شوي دي. نو کچیرته په منی موسم کې یعنی فال سیزن کې ستروس انتقال شي او ورسره د درمانسۍ په حالت یا سپرینګ سیزن کې یعنی د پسرلي په سیزن کې نور سټون فروټ او نور پاڼریزې میوې نیالګي په ساحې ته انتقال شي، نو راتلونکي کې به د تاوان نه به موږ مخنیوی کړی وي. کوم انواع چې ښه نتیجه مثال ورکوي، ښه جوس لري، ښه ورایټي ده، ښه کیفیت ده، بازار ته ښه تجارت د نگاه نه ښه کیفیت لري، هغه ورایټي بیا موږ راوړو دلته روزو پیوندوي او بازار ته مثال یا زراعتي پروژو ته یا مثال حکومت ته څوک خریدار عرضه کوو. باغداران وایي ځکه یې بڼونو جوړولو ته مخه کړې چې د نورو کښتونو په پرتله یې حاصل ښه او زیات عاید ورڅخه په لاس ورځي. پخوا هم د منطقه کې ډیر زیات باغونه او موږ ډیر کلکه ترېنه ګټه اخیستله. نن هم موږ غواړو چې بیرته د پخوانۍ په شان ته دغه باغونه جوړ او تکمیل شي. په دې خاطر باندې هم د یو خانه موږ پې باندې ګټه ترېنه اخلو، د بلې خانه د منطقې کثافت او رطوبت او ځینې نور شیونه هم لرې کیږي. چې یو خو میوجات حاصل کوي، د خلکو یو غریبي او مزدوریم کیږي پکې. بله خبره دا ده چې زمونږ د خلک یعنی غریب خلک دي، کولی شي چې دې نه بیا نور استفاده وکړي، خپل د ځان دپاره یو نفقه هم ترې نه پیدا کړي. ګټه همدا ګټه ده. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلینو د معلوماتو له مخې پلان کې لري چې را روان پسرلی په دې ولایت کې په 1500 جریبه ځمکه د سخزړو میوو نوي باغونه جوړ کړي.